ترونو زامنو سلامونه او رحمتونه او برکتونه ډیر د ترونو زامن په دې ګیله باندې دي چې یاره طارق شیر لالا د افغانانو کډوالو دپاره ویډیو جوړه نه کړه او د هغوی په حق کې ویډیو جوړه نه کړه. په الله یقین وکړئ ډېر سخت خفه یو او افغانان داسې رسخته لکه د مات لاسې رسخته وو. خو پله موږ هم مجبوره یو. تاسو ته ښه معلوم دی زمونږ لیډر په جیل کې د موږ د هغه دپاره څه ونه کړی شو نو ستاسو دپاره څه خو خفه یو در باندې او ډېر زیات خفه یو. ستاسو دا خفګان هم ښکاري چې څوک وایي چې یاره د 40-50 کالو نه زمونږ پیدایش دلته کې شوی دی، زمونږ ښې رشتې دي دلته کې او هغوی په جړا باندې روان دي، نو ډېر زیات خفه یو. باقي ډېرې ویډیوګانې داسې وایرل شوي دي چې په هغې کې د دی نه څاروي خلک وایي چې ارزان یې واغستل یا سامانونه ترې ارزان واغستل. زه به درته دا یو خبره وکړم، زمونږ دا خلک دا موږ په خپله یو بل سره کوو. زمونږ په پاکستان کې په سوات کې وزیرستان کې چې کله دا جنگ شروع شو او زمونږ دا کډوال رالل دلته کې زمونږ دې خلکو ورسره مو داسې کړي دي، دوی خپلو ورسره کړي دي. نو دا خو پاکستاني و، دا وطندارو خو او خراب په هر ځای کې شته، دا دلته هم شته، دا به هغلته ومي. نو دغه خلکو ته زه وایم چې لږه ګزاره وکړئ. دا خلک زمونږ میلمانه او مونږ سره یې ډېرې ښې رشتې جوړې کړي دي، دلته کې ډېر ښه کاروبارونه یې جوړ کړي دي او حکومت هم زمونږ دا نه وایي چې یاره تاسو د همیش دپاره بند شئ، تاسو وایي لاړ شئ او بیا راشئ په پراپر ویزو باندې چې در سره شناخت دي، در سره خپلې کاروبارونه وکړئ. نو زه دې خپلو پښتنو ته وایم چې زمونږ دا پښتانه رونه، زمونږ دا دردېدلي رونه دی ښه په مینه او په خلوص باندې رسخت کوي. او ډېرې داسې ویډیوګانې وایرل شوي دي چې په سکول کې هلکانو کړي دي، خپلو سټوډنټانو له، خپلو کلاس میټانو له، ټیچرانو وله کړي دي، بارېول پاټای وله کړي دي. هغه ښه مخونه پکې هم شته، خو ما د دې بدو مخونو خبره په دې وکړه چې دا موږ خپله کړي دي، خپل ځان سره هغه کړي دي، خپلو وطندارو سره هغه کړي دي. هغوی مو په تکلیف کې زمونږ د خلکو په څاروي ارزان اخیستل. 2005 زلزله چې راغلې وه، زلزله کې چې کوم متاثرین راغلي وو د هغوی ته چې به کوم راشن میلاو شو زمونږ د خلکو به ترې هغه مو هغه وایي بوټو کې کوړ هغه شی اخیستې وه که نه. نو موږ له تاسو سره ډېره زیاته مینه لرو. په الله یقین وکړئ د ترونو زامنو په دې کې هېڅ شک نشته. زه اوس راغلی یم خپل وطن کې یم، بېګا را سره په یو رسټورنټ کې د ترونو زامن میلاو شو. په خدای یقین وکړه دومره په خلوص او په مینه باندې موږ یو بل سره میلاو شو چې وایي خو عمران خان دې خدای راولي انشاءالله چې هغه راشي بیا به دا خبرې بدلي، ځکه چې هغه مو ډېر زیات